در ولسوالی دورافتاده اجرستان غزنی که باشندگان آن با مشکلات متعدد صحی روبرو هستند، در کنار سایر بیماری‌ها موارد ابتلا به بیماری مرگبار سرطان نیز در این اواخر افزایش یافته است. یکی از جوانان این منطقه به ما گفت که تنها در یک قریه 110 تن بر اثر این بیماری جان باختند. موږ یوازې په ګلدره کې چې شاوخوا 15 کلي کېږي، په دغه کې موږ سروې کړې ده کور په کور باندې چې تقریبا 110 کسان یوازې د سرطاني ناروغۍ له امله وفات شوي دي چې د هغوی ټیسټونه هر څه اسناد موجود دي. زه خپله په خپل کلي کې د خپل جماعت امامت هم لرم. نو تقریبا د دې 2 کال په جریان کې تقریبا موږ د کلي به 8 نفر وفات شوي، په دې کې تقریبا 4 نفر د سرطان له ناروغۍ څخه وو، او اوس هم د موږ په کلي کې خاص داسې د موږ نږدې تربرونه دي، په هغوی کې اوس هم د سرطان بیماري مریضان شته. افزایش موارد ابتلا به بیماری سرطان در شماری از ولسوالی‌های دیگر این ولایت نیز مردم را نگران کرده است، اما آنان از علت افزایش این بیماری آگاهی ندارند. موږ په کلي کې تر 3-4 ورځې ډېر اخته دي. پروسه کال په قرابا ولسوالۍ هرنخیله په کلي کې زما خپله مشره خور اوسې له دې پالي نړۍ څخه رحلت وکړو او لاړه. نو موږ له دې څخه غوښتنه کوو چې دوی خپل کارکوونکي پر لاره واچوي او د دې یو حل لاره راوباسي. خلک ډېر په اندېښنه کې دي، خصوصا موږ په کلي کې اوس هم پر دا مرض باندې نور خلک هم مبتلا دي. مسئولان صحی استفاده از مواد مخدر، تماس طولانی مدت با مواد کیمیاوی، تغذیه نادرست، آلودگی هوا و استفاده خودسرانه از داروها را از جمله عوامل ابتلا به برخی بیماری‌های سرطانی عنوان می‌کنند. خلک ته مې توصیه دا ده چې سرکړی غذا دې نه خوري، یو نسوار سګریټ نه دې استفاده ونه کړي، او خپل سره تداوي درمل له دواخانې اخلي که نه، انساید یا نان استروید انټي انفلاماتوري ډرګ د استرویدونه دي، همدغسې نشایي توکي دي که نه، چې اکثره خپل سر خلک استفاده کوي، کیدای شي خاص علت همدغه هم یې په غزنی کې. از سوی هم دکتر رسول خان نظری رئیس صحت عامه غزنی میگوید تلاش‌ها را برای شناسایی عوامل ابتلا به بیماری‌های سرطانی، جمع‌آوری آمار و یافتن راه‌های حل این مشکل آغاز کردند. دا چې ډېری عوامل داسې عوامل شته چې سرطان په رامنځته کېدلو کې رول لري، په همدې اساس باندې د عامې روغتیا وزارت او بیا د غزنی ولایت عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې تصمیم او اراده لري انشاءالله چې له خصوصي او دولتي سکتور څخه ارقام راټول کړه او د هغو لپاره یو ځانګړی ډپارټمنټ چې د اجتماعي ډپارټمنټ ته د ارقامو په برخه کې کار کوي، او هره ساحه، هر محیط، هر جغرافیایي موقعیت او هغوی خلکو هغه اجتماعي ژوند، اقتصادي وضعیت او حالت، هغو ته په کتلو سره عوامل پیدا کړه او د هغوی د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي او په راتلونکي یو منظم پلان د وقایې او د درملنې لپاره په لاس کې ولري. سرطان از جمله بیماری‌هایی است که تشخیص به موقع آن در روند درمان و جلوگیری از پیامدهای جدی اهمیت زیاد دارد. به باور کارشناسان صحی، کمبود امکانات تشخیصی و دسترسی محدود به خدمات تخصصی صحی، روند شناسایی و درمان این بیماری را با چالش مواجه می‌کند.